مالدار ګل ستړی مه شې. خیر خیر. ګل ستړی مه شې. ته کښېنه. مالدار ګله څنګه یې په خیر راغلې؟ شکر د ښه راغلو. چوکۍ موکۍ نه څه کې کښېنو. چوکۍ نن سبا زمانه خو موږ د عصري غوندې یو که نه په چوکۍ کې کښېنو. نه چوکۍ نه سره توشکې دي. غریبان غریب خلک دې مې نه پوهېږي. مالدار ګله څنګه دې راپېښه وکړه؟ ته خو چېرته نه ځې. خبره خو داسې ده زه خو پیاده نه ګرځېږم، زه خو په موټر کې ګرځېږم، لنکوزر موټر. تاسو خو غریب خلک یې لنکوزر به پېژنئ یا نه هغه غټ جوپ والا موټر کې که نه. نو زه په هغه کې ګرځم خو ډاکټر ته بله ورځ لاړم. ډاکټر راته ویل وایي ته لږ پیاده مزل هم کوه چې ورزش دې وشي. نو هغه ځکه چې په دغسې پیاده را روان وم داسې دلته لار کې ستړی شوم. ما زه دوی حجره شته دوی حجرې ته دلته به لږ ورسم لږ دمه پکې جوړه کړمه. هغه دلته تاسې بیخي داسې نه پکای شته نه حجرې اخیسته. پیژن و سړی ټول موټرې پیژن شي نیوانیان خو هم نه وي. چې لږ غلی شه تا ته به وروسته جواب درکړم چې چا ته ټلیفون کړم. مونږ خو ډېر اوزګار نه یو د خلکو رقم مونږ خو شل کارونه یو. نو دا غریب خلک چې دي که نه دا ډېر ساده یي سادهګان یي نه پوهېږي په چشمني. نو په دې خاطر مې وویل که نه کنې موږ سره دومره وخت نه وي. جګ صاحب عبدالله مالدار ګل ته اوبه راوړه تږی وي. موږ ته چې میلمه راشي اول یخ په ګرمي کې د لیمو شربت پیچکو. خو غریبان خلک په دې منې نه پوهېږي که نه هغه خو موږ یو که نه. اوبه دې راوړې یاره دا زه نه څښم دا ګیلاس ماته چې ناولی چې ښکاري مریض به مې کړي که نه. نو بیا موږ چې مریض شوم هسپتالو کې موږ باندې دنیا پیسې لګېږي. ډاکټران موږ خو واړه ډاکټرانو ته ځوم نو که نه. نو بس دغسې کیسې دي. نو مالدار ګل هغه ورور دې څنګه ده؟ دا څه پالتو پوښتنې کوي چې ته صحیح پوښتنې وکړې سړی عقل کې ده کې تجارت دی بزنس دی کاروبار داسې پوهې پوښتنې وکړي. داسې پوښتنې نشي دی ته کوې. ښه زه به یوه پوښتنه درنه وکړم. غوا مو واښه خوري ویزه مو واښه خوري بیا ولې ویزه پچې کوي غوا شاهي کوي؟ اوس راکړه جواب. په دغه باندې خو نه پوهېږم دغه خو ولا نه پوهېږم. خپله په خوشحالیو نه پوهېږي خبرو ته دې ګوره دومره غټې غټې خبرې کوي. وکړه داسې خو نه داسې چا سره پینې هغه به کما کړي په پیسو باندې څوک نه وي ښکارېږي. قبر دومره مه کوه قبر ښه شی نه ده. مونږ چې درته غلي یو مونږ یې ته احترام کوو. غریب ته په سپک نظر مه ګوره. هغه ته دا څه ورته وایي نه دا خدای ښځه سره وکړي ښه خیر اوسي. زه ما ته ټلیفون نه اخېږي زه به لږ لاړ شم. خدای په امان.